د عبدالرحمن بابا تعلق د مومن قبیلې د غوریا خیل شاخ سره و. هغه اندازتاً په کال 1450 کې د پېښور په ازارخانۍ کلي کې زیږېدلی او همدلته یې نن هم مزار جوړ دی. د رحمان بابا کلام انتهایی ساده، عام فهمه او اسان دی. د رحمان بابا په مزار کې یوه لویه لایبرري هم قایمه ده. دلته د بابا د عقیدتمندو او ملنګانو لپاره یو بیل ځای هم جوړ دی چې پکې د تاوس او کونترو په شمول رنګارنګ مرغۍ دي. د رحمان بابا په مزار د هغه عقیدتمند د بابا شعرونه زمزمه کوي او خواوشا راتاو خلک ترې خوند اخلي. نندار کی دو پر سورای چاچی کا بولی کا مردودا کاکاتے دے دا مقصودا آوا رکجانو سود. د کم مردم خیزی خاورې نه چې د رحمان بابا په شان عظیم فلسفي او صوفي شاعر زیږېدلی او د خپلې افاقي شاعرۍ په ذریعه یې ټولې دنیا ته د مینې، انسان دوستۍ او روادارۍ پیغام ورکړی. د پښتنو دا سیمه نن د بدامنۍ او تشدد د پیښو ښکار ده او عالمي طاقتونو د خپلې جګړې میدان جوړ کړی. په انسانیت مین عبدالرحمان بابا مینه د انسانانو ترمنځ یوه عالمي رشته ګڼي، نسلي او قبایلي غرور ردوي او د عشق په شان وسیع مسلک اختیاروي. رهنما دی په ځای د دې چې موږ یو پسې منډې وکړو بل پسې منډې وکړو لږ غونته کې چې کوم دی موږ راشو موږ د بابا رحمت الله علیه چې کوم دی نو حالت زندگی چې کوم دی مطالعه کړو، کم تعلیمات چې دی ورکول غواړي په خپل شاعرۍ کې یا یو ځای کې چې کوم دی فرمایي چې که چالار د عاشقۍ وي روکه کړې زه رحمان د ګمراهانو رهنما یم. مبارک چې کوم شاعري ده په هغه شاعرۍ کې چې کوم دی نو هر رنګ پکې موجود دی، د الله د عشق او د محبت رنګ هم پکې موجود دی او د نبی علیه الصلاة والسلام د تابعدارۍ رنګ هم پکې موجود دی. ځای په ځای باندې چېرته د الله د مینې طرف ته خلک رابلي، چېرته د نبی علیه الصلاة والسلام د اطاعت طرف ته خلک رابلي، چېرته چې کوم دی نو خلک د انسانیت طرف ته چې کوم دی رابلي او چېرته چې کوم دی اظهار د عجز چې کوم دی نو کوي د خپل ځانه. د رحمان بابا په شاعرۍ، کلام او پیغام کې د ژوند تیرولو فلسفه او د انسانانو لپاره رهنمایي موجوده ده. د نفسا نفسۍ او خودغرضۍ په دې دور کې د عبدالرحمان بابا کلام د رڼا مینار په نظر راځي.